بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری د قرض په حواله سره یو تبوس کړل چې دومره زیات قرض در باندې دي، د قرضو د بوج د لاندې بالکل دباو شوی. مختلف اسباب اختیار کړو د قرض ورکولو د پاره، لیکن هر لار راته بند ښکارېږي. دی چې مجبور شوم اوس مې ساس رابطه وکړه چې د خدای لپاره یو داسې عمل لا ته وښیه چې الله رب العزت خپل خزانو نه چې کوم دي زما دا مدد وکړي او د اسباب پیدا کړي. او یقیني طور پر د دې ملګری د دې سوال سره زما ذهن ته یو مثال هم راغی. مثال هم تاسو مخې ته پیش کوم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا هم خو دی د قرض لپاره چې په انسان باندې او مسلمان باندې د غرونو مر قرض ولې نیوي کچري یو انسان دا عملو کی دا عمل کی نو الله رب العزت با هغه قرض ادا کی. د هغه لپاره به د غیب او اسباب پیدا کی. هغه دعا کوم ده مختصر دعا د هغه تاسو خیمه، لیکن دې ملګری دا چې کوم طریقه باندې دا سوال کړل نو ماته یقیني طور پر هغه مثال راځي شو چې رب زمونږ رب چې کوم دې مسبب الاسباب ارحم الراحمین چې هغه دې انسان سره دومره محبت کې دومره زیات د مور پلار هم زیات محبت کې هغه رب. اوس مثال طور پر اکثر داسې وشي چې مور پلار خپل ماشوم بچي هغه کیلونی راوړي، هغه کیلونو په ذریعہ باندې هغه لبي او کله نا کله هغه په کیلونو کې دومره مشغول شي چې هغه خپل مور خپل هغه پریدي بس پاګه کلونه کې مشغوله خپل مور خپل طرف ته توجه نه ورکړي. نو کله نا کله مور خپل ته راولږي هغه کلونه تی واخلي چې دا بچي زمنګ طرف ته متوجه شي. بیا هغه بچي چې کوم دي هغه بیا جاړي رولي خپل مور خپل طرف ته متوجه شي چې زمغه کلونه راکړي. نو دغه شان دي زمنګ رب دې کله نا کله انسان باندې د موږ باندې دا مشکل حالت راځي. نو زمنګ رب زمنګ سره محبت کوي، زمنګ رب طرف ته زمنګ توجه نه وي. څنګه چې دی ملګری وي زب ما دومره اسباب اختیار کړو خپل رب را نه یرو، لیکن هر اسباب کې ما ته لاري بند ښکاریږي. زه مجبور شوم اوس دا چې ما ته داسې عمل وکړي چې زما رب زمانه راضي شو ما ته لاري کولاږي. نو کله نا کله زمنګ رب چې کوم دی هغه موږ باندې داسې حالت راولي چې موږ ځان طرف ته متوجه کړي چې ای زما بنده لګ زما طرف ته متوجه دا اسباب خدا ډیر اختیار کړو، لیکن ما طرف ته هم کله نا کله توجه کا چې زه داستا بند لاري کولاو. زتا ته اسباب درکم زه مسبب الاسباب ما یعنی زه هغه ذات ما چې ته په اسباب باندې یقین ساتي. زه اسباب جوړول واره ما د اسباب جوړول خو زما پلاس کې، لاري ګولاول خو زما پلاس کې، اسانی راوستو خو زما پلاس کې، مشکلات حل کول خو زما پلاس کې. تما پرې دې صرف اسباب باندې دي یقین راوړل دي. نو یقیني طور پر دام د ایمان علامت چې بل اخر انسان بیا الله رب عزت طرف ته متوجه شي. بهرحال رازو دې مسلې طرف ته دې دعا طرف ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته یو دعا خو دلې او فرمایلی چې کوم انسان دا دعا وي دا عمل کوي دا وظیفه کوي نو کپاغه باندې د غرونو مرا قرض وي نو الله رب عزت هغه د غرونو قرض چې دی هغه د غیبونه چې دی د غیبونه اسباب پیدا کوي او هغه ادا کوي. هغه دعا کومه ده په سکرین باندې تاسو ته نظر راځي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا دعا حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام ماته خودلا او د دې دعا ترجمه دا ده اللهم اكفني بحلالك اے الله ماته حلال رزق راکا حلال مال او دولت راکا عن حرامك او د حرامونو مې وساته واغنني بفضلك عمن سواك او خپل ذات نه علاوه د ټول خلقو نه ما بے نیاز. په دې دعا کې کچري دا دعا مونږ وایو او په هر مانځ بس وایو و پیری کم سے کم چې دی و پیری وایو او چلتے پھرتے منګه دا دعا وی اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. نو پروردگار عالم بد هاغه زینه زمنګ اساسو د قرض اسباب پیدا کی چې د کم زینه زمنګ اساسو وهم او ګمان وکړي. نو بهرحال دی ملګری دا سوال کړل د دین علاوه چې څومره مسلمانان دي اسی منګ له پکار ده په انسان باندې هر قسم له حالات راځي او کچري منګه د دې دعا اهتمام کوی خو به منګه د چې کوم قرضدار دي الله رب عزت دغه قرض ختمي او چې کم کس قرضدار نه دا غینه باوجود د عمل کینو الله رب عزت د قرض نه ساتي او حلال مال او رزق ورکړي او د محتاجین به الله رب عزت ساتي. کوشش دا کوي چې دا دعا په هر مانځ پسې کوو پیری نشي نو کم از کم یو پیری ضرور وایي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. الله رب عزت موږ تاسو ته د سمج او د عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.